الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورور پوښتنه کړې ده چې زما څه خپلوان دي چې هغوی مسکینان دي، زه زکات ورکوم، نو چې کله ورته ووایم دا زکات دی هغه د شرم په وجه نه اخلي، نو آیا که زه د زکات نوم نه ور واخلم ورته ووایم چې دا زما د خوا صدقه ده، دا بخشش دی، آیا زکات ادا کیږي که نه؟ الجواب بالله التوفیق. معززو په زکات ورکولو کې مهم شرط نیت دی، چې ته کله چاته زکات ورکوې بس صرف نیت د زکات وکړه، په خوله باندې مه ورته وایه چې دا زکات دی، همدا ورته ووایه چې دا زما د خوا تا ته بخشش دی، دا عطیه ده، دا صدقه ده، په بل نوم یې ورکړه، د زکات نوم مه کې یادوه، ستا به صرف نیت د زکات وي. په دغه صورتونو کې بیا زکات هم ادا کیږي، هغه به هم په دې باندې شرمنده نه وي او دا زکات به قبول سي. ځکه چې رد المحتار کې دا راځي لأن المعتبر نیت الدافع. په زکات ورکولو کې معتبر هغه نیت د ورکوونکي دی، څنګه دې نیت وکړي بس نور که ته په بل نامه ورکړې هم پروا نه لري. رد المحتار على الدر المختار، کتاب الزکات، دریم جلد 293 صفحه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.